د انډیا د چندریان 3 میشن د کامیابېدو څو هفتې لا نه کیږي چې اوس دوی په یو نوي ماموریت سره یو نوی تاریخ جوړوي. ادیتیا L1 میشن دا ماموریت د سپوږمۍ په لور نه بلکې د لمر په لور ترسره کیږي، خو د لمر په څیر د یوې ګرمې او پلازما څخه ډکې سیارې په لور دا ماموریت څنګه ممکن کېدلی شي؟ نو د دې په اړه ژور معلومات په همدې ویډیو کې کتلی شئ. ادیتیا L1 به د هندوستان لومړنی ماموریت وي چې د لمر د مطالعې لپاره به ترسره شي. لکه څرنګه چې چندریان په ساپ لینډ سره سپوږمۍ ته ښکته شو، خو ادیتیا به په لمر لینډینګ نه کوي، لیکن له لرې څخه به لمر مطالعه کوي. په حقیقت کې به دا فضایي بیړۍ د ماموریت پر مهال ځمکې ته د لمر په پرتله نږدې وي. دا فضایي بیړۍ به له ځمکې څخه د 1.5 میلیون یا 15 لکه کیلومترو په فاصله وتوغول شي، او د لګرانج نقطې L1 کې به د هیلو په مدار کې د حرکت په حال کې وي. فضایي بیړۍ به ټاکلي ځای ته په 4 میاشتو کې ورسیږي، او کله چې ورسېدله دا به هلته د 15 کلونو لپاره پاتې شي چې لمر مطالعه کړي. له دې امله دا د یو فضایي بیړۍ برسیره یو فضایي سرګر هم دی. تر ټولو لومړی سوال چې ستاسو ذهن کې به وي هغه دا چې لګرانج نقطه اخر څه شی ده؟ لګرانج نقطه د فضا هغه نقطه ده چیرته چې د 2 فضایي جسمونو لمر او ځمکې یو توازن رامنځته کیږي د همدې سیارو د جاذبې قوې یا ګریویټي له امله. د قوتي کشش یا ګریویټي په اړه موږ یو مفصله ویډیو په پښتو لایو لایبرري پیج کې خپره کړې. که څوک یې کتل غواړي موږ به یې درته لینک په لومړي کمنټ کې واچوو. که چیرې موږ دلته ځمکې او لمر ته وګورو نو موږ 15 لګرانج نقطې موندلی شو. دا هغه نقطې دي که چیرې دلته موږ کومه فضایي بیړۍ لیږو نو د فضایي بیړۍ حرکت په مدار کې ترسره کیږي د سنټریفیوګل ځواک له امله. سنټریفیوګل ځواک د ځمکې او د لمر د قوتي کشش له امله د لګرانج L1 په نقطه کې رامنځته کیږي، او د دې سنټریفیوګل ځواک له امله فضایي بیړۍ د بیضوي حرکت په څیر یو ډول حرکت پیدا کوي. نو د لګرانج L1 نقطې لومړۍ ګټه دا شوه چې دلته فضایي بیړۍ ثابته پاتې کیږي، او د سنټریفیوګل ځواک له امله چې فضایي بیړۍ کوم حرکت کوي دا به بغیر د تیل سوځولو ترسره کیږي، چې له دې امله به په لګرانج نقطه کې اوږدمهاله ماموریتونه ترسره کیدای شي. د لګرانج نقطې دویمه ګټه د لمر دوامداره مشاهده یا کانټینیوس سټډي ده. که موږ د لګرانج L1 نقطه په نظر کې ونیسو نو موږ چې څه لګرانج نقطې ته استو نو هغه به په دوامداره توګه په داسې حالت کې وي له کوم ځای چې ځمکه او لمر دواړه ښکاره کېدلی شي. نو په داسې حالت کې به د لمر او سپوږمۍ سوري هیڅکله یو بل پټ نه کړي. که فکر مو وي کله چې د سپوږمۍ مدار ته فضایي بیړۍ واستول شي لکه چندریان، او یا که د ځمکې مدار ته ولیږل شي، د سپوږمۍ شاوخوا د فضایي بیړۍ ګرځېدلو سره به ځمکه څو ځله پټه شي، همداسې د ځمکې شاوخوا ګرځېدلو سره لمر پټیږي. نو له همدې امله لګرانج نقطه ډیره ضروري ده چې د ادیتیا L1 ماموریت لپاره ټاکل شوی. له دې امله یې دې ماموریت ته هم ادیتیا L1 نوم ورکړی دی. له دې وړاندې چې کومو فضایي ادارو د لمر په طرف ماموریتونه ترسره کړي د هغې لپاره هم L1 نقطه ټاکل شوې وه، لکه د سولر اینډ هیلیوسفیریک ابزرویټري لنډ نوم یې سوهو. دا د ناسا او اروپایي فضایي ادارې ترمنځ یو ګډ ماموریت و. L1 او L2 د لګرانج نقطې تر ټولو مهمې دي ځکه چې دې نقطو ته ځمکه تر ټولو نږدې ده. مشهور جیمز ویب سپیس تلسکوپ په L2 نقطه کې ځای پر ځای شوی و، خو پوهیږئ چې علت یې څه و. په L2 نقطه کې لمر د ځمکې تر شا پټ وي، او دا ځکه چې دا تلسکوپ باید د کایناتو ژورو ته نوري کاله لرې وګوري. نو په دې حالت کې د لمر د رڼا پټېدل ضروري دي ترڅو کومه ستونزه پیښه نه شي. له دې امله دلته L2 نقطه غوره شوې وه. د جیمز ویب سپیس تلسکوپ په اړه به مفصل معلومات انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې وړاندې شي. راځو د خپلې موضوع په طرف. ادیتیا L1 ماموریت به د لمر په اړه څه مطالعه وکړي؟ د دې په اړه د پوهېدو لپاره ضروري ده چې لومړی د لمر په اړه وپوهیږو. لمر چې قطر یې د ځمکې پرتله 109 ځله لوی دی. دا د ځمکې پرتله 3,33 ځله زیات وزن لري. که تاسو غواړئ د ځمکې د اندازې په پرتله د لمر اندازه وګورئ نو تاسو دا انیمیشن کتلی شئ. 1.3 میلیونه ځمکې په لمر کې ځای کېدلی شي. لکه څرنګه چې په ځمکه کې مختلفې طبقې شتون لري لکه کور، مینټل کرست، د دې په څیر په لمر کې هم مختلفې طبقې شتون لري. د لمر په ښکتنۍ برخه کې کور شتون لري. په دې
کور کې دننه اتومي فیوژن تعاملات ترسره کیږي چیرته چې د هایدروجن او هیلیم غازونه په انرژي بدلیږي. دا انرژي د لمر وړانګې او تودوخه تولیدوي د کوم لامل چې موږ په ځمکه کې هم د هغه احساس کوو. د کور درجه حرارت یا د تودوخې درجه تر 15 میلیون سانتیګریډ درجې پورې رسیږي. د کور د طبقې څخه بهر د شعاع زون یا ریډیټیو زون شتون لري او 90% د لمر وړانګې د ریډیټیو زون څخه تولیدېږي. بیا ورپسې کانویکټیو زون راځي چې تقریبا د لمر د وړانګو 30% برخه دلته جوړیږي. له دې نه وروسته راځي د لمر سطحه کوم ته چې د فوتوسفیر نوم ورکړی. که څه هم دې ته د سطحې نوم ورکړل شوی خو په حقیقت کې لمر داسې سطحه نه لري لکه څنګه چې ځمکه لري ځکه چې هلته یوازې ګرم غازونه او پلازما شتون لري. له دې امله دا د لمر د اتموسفیر تر ټولو ټیټه طبقه هم بلل کیږي. دلته د تودوخې درجه نسبتاً سړه ده 15500 سانتیګریډ. د دې څخه پورته راځي د کروموسفیر طبقه چیرته چې د تودوخې بیا لوړېدل پیل کیږي. د دې تودوخه له 6000 څخه واخله تر 10000 سانتیګریډ درجې پورې رسیږي. بیا یو پتلې طبقه شتون لري چې د لیک سیمه یا ترانزیشن ریجن یې بولي او له هغې وروسته د لمر تر ټولو بهرنۍ برخه راځي کوم چې د کورونا په نوم یادیږي. دا کورونا د کورونا وایرس سره هیڅ تړاو نه لري بلکې دا کورونا طبقه خورا ګرم پلازما لري چې تودوخه یې د 1 څخه تر 3 میلیون سانتیګریډ پورې رسیږي. یوه پوښتنه چې ستاسو ذهن کې شاید پیدا شوې وي هغه دا چې ولې د لمر مرکزي برخه دومره ګرمه ده مګر سطحه یې سړه ده چې له هغې وروسته د کورونا طبقه بیا ګرمه ده. دا پوښتنه لا تر اوسه د ساینسپوهانو لپاره یو راز دی. دا ممکنه ده چې شاید د ایدیت یا ایلون فضایي ماموریت داسې زیات رازونه ښکاره کړي. ساینسپوهان د دې لامل په اړه خپل نظریات لري مګر د ډاډ لپاره هیڅوک په دقیق دلیل نه پوهیږي. کله چې موږ له ځمکې څخه لمر ګورو نو موږ معمولا د فوتوسفیر طبقه وینو خو کله چې د لمر خسوف وي په ساده ژبه کله چې لمر تندر نیولی وي نو موږ د لمر په شاوخوا کې یو سور رنګ وینو. دا د کروموسفیر طبقه ده. خو کله چې بشپړ لمر تندر ونیسي نو د کروموسفیر طبقه هم پټیږي او یوازې د کورونا طبقه لیدل کیږي. دا د لمر په شاوخوا کې یو کمزوري رڼا جوړوي. د ایدیت یا ایلون ماموریت موخه به د لمر 3 لوړ پوړونه مطالعه کول وي: فوتوسفیر، کروموسفیر او کورونا طبقه. لیکن د لمر څخه په میلیونونو کیلومتره لرې به دا څنګه مطالعه شي؟ مخکې له دې چې د دې وسایلو په اړه خبرې وکړو نو موږ باید په هغه شیانو پوه شو چې د لمر لخوا خپریږي. لومړی دا چې موږ ټول پوهیږو چې تودوخه او رڼا د لمر لخوا خپریږي. له دې نه علاوه ټول ډوله الکترومغناطیسي وړانګې د لمر لخوا خارجيږي. نه یوازې رڼا چې موږ یې په خپلو لوڅو سترګو وینو بلکې د الټرا وایلیټ وړانګې چې کولی شي د پوټکي د سرطان لامل شي. د دې ترڅنګ انفراریډ وړانګې، رادیو څپې، ایکس وړانګې، ګاما وړانګې. د ایکس او ګاما وړانګې هم زیانمنې وړانګې دي مګر زموږ د ځمکې اتموسفیر موږ له دې څخه ساتي. لیکن د دې نه علاوه لمر هم لمریز بادونه یا سولر وین لري. لمریز باد اساساً د چارج شوي الکترونونو او پروتونونو لوی څپې دي. کله چې دا لمریز باد د ځمکې د مقناطیسي ساحې سره اړیکه ونیسي نو موږ نارترن لایټس یا شمالي څراغونه وینو. دا ښکلي رڼا موږ په سویډن، فنلینډ او آیسلینډ هیوادونو کې لیدلی شو. د دې ترڅنګ لمر سیمیز یا کورونل ماس ایجکشن خارجوي. دا د لمریز باد او مقناطیسي ساحو لوی درزونه دي او بیا د لمر وړانګې کوم چې د رڼا او انرژي تر ټولو لوی چمکونه دي. لنډه دا چې لمر له ځان سره وحشتناکه څپې هم لري کوم چې د نړۍ پای ته د رسیدو لامل هم ګرځي. اوس به پوه شو د ایدیت یا ایلون د وسایلو په اړه. په ایدیت یا ایلون کې 2 وسایل نصب شوي دي کوم چې د 2 پایلوډونو په نوم هم یادیږي. لومړی ویسیبل ایمیشن لاین کوروناګراف، لنډ نوم یې ویل. دا به کورونا طبقه مطالعه کړي او د کورونل ماس ایجکشن به مشاهده کړي. دوهم سولر الټرا وایلیټ ایمیجینګ ټیلیسکوپ، لنډ نوم یې سوټ. دا به د لمر د فوتوسفیر او کروموسفیر عکس اخیستلو دنده لري په الټرا وایلیټ تیپ کې. دریم سولر لو انرژي ایکس ری سپیکټرومیټر، لنډ نوم یې سولیکس. او څلورم های انرژي ایل1 اربیټینګ ایکس ری سپیکټرومیټر، لنډ نوم یې هیلیوس. سولیکس او هیلیوس دواړه وسایل به د لمر لخوا چارج شوی ایکس شعاع مطالعه کړي. په ځانګړې توګه د لمریزو شعاعو څخه چې کوم ایکس شعاوې خارج کیږي. پنځم ایدیت یا سولر وایند پارټیکل ایکسپریمنٹ، لنډ نوم یې اسپیکس. او شپږم پلازما انالیزر پیکیج فار ادیتیا، لنډ نوم یې پاپا. دا دواړه به لمریز باد مطالعه کوي. وروستی پیلوډ یې میګنیمومیټر یا ایم ای جی د کوم دنده چې د مقناطیسي ساحې اندازه کول دي. هغه مقناطیسي ساحې چې د ایل1 نقطې پورې راتلی شي. د دې 2 پیلوډونو څخه به 4 مستقیم لمر
لمر مطالعه کړي او پاتې 3 پیلوډونه به د L1 نقطې په شاوخوا کې اندازه کوي. د اندازه کولو لپاره فضایي بیړۍ ته اړینه ده چې د ځمکې له اتموسفیر څخه ووځي، ځکه چې د ځمکې اتموسفیر ځمکې ته د ډیرو وړانګو لکه ایکس شعاعو او نورو شیانو د رسیدو مخه نیسي، کوم چې د انسانانو لپاره ښې دي، مګر دومره ښې نه دي چې واقعاً یې مطالعه کړي. باقي که د نورو ماموریتونو په اړه خبرې وکړو نو په 2013 کې ناسا پارکر سولر پروب ولیږه د اروپا د فضایي ادارې په همکارۍ. د دې هدف دا و چې د لمر کوم کورونا طبقه ده له دې سره یې مستقیم تماس کول غوښتل. د دې ترڅنګ یې په لمریز مدار کې هم شتون درلود، کوم چې په 2020 کې د ناسا او ایسا لخوا په لاره اچول شوی و. د دوی ټولو هدف دا و چې موږ د لمر په اړه غوره پوهه ترلاسه کړو او په ځانګړې توګه دوی غوښتل چې په دې وپوهیږي چې د لمر څخه وتونکي الټرا وایلټ شعاوې ولې دومره خطرناک دي. د دې مضرو شعاوو په اړه به انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې وغږیږو. نو که غواړئ چې زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو درشي نو زموږ دا نوی پیج شمس ایکسپلینر در سره ضرور فالو کړئ. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.